د منطقوي امریت له لوري د ولسي خلکو سره د همغږۍ غونډه ترسره شوه. د کندهار امنیه قومندانۍ د منطقوي امریت له لوري د کندهار ښار په 14مه ناحیه کې د ولسي خلکو سره د همغږۍ غونډه ترسره شوه. په غونډه کې د منطقوي امریت امیر مولوي صدیق الله سعید، د حج اوقافو ریاست په استازیتوب مولوي فخرالدین، د علماو په استازولۍ مولوي محمد صدیق او یو شمېر نورو مسؤلینو ګډون درلود. د غونډې په پیل کې د علماو په استازولۍ مولوي محمد صدیق د تقوا پر ارزښت، د مسؤلیت پر منلو او ادا کولو وغږېدی. نوموړي زیاته کړه که په سیمه کې د کومې ناوړې پیښې سره مخ کېږي او یا هم د شریعت خلاف کوم کار ترسره کېږي، باید امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړي ترڅو د پیښې مخه پر وخت نیول سوې وي. همداراز یې پر ولس غږ وکړ چې موږ او تاسې باید د نظام په ساتنه او د امنیت په ټینګښت کې ګډ کار وکړو. مولوي فخرالدین د حج اوقافو په استازیتوب د مسلمانانو پر اتفاق او اتحاد خبرې وکړې. د نوموړي په خبره چې مسلمانان د یو وجود حیثیت لري، نو باید موږ او تاسې یو بل ته د اتفاق او همکارۍ لاس ورکړو او د الله جل جلاله شکر ادا کړو چې اسلامي نظام یې را نصیب کړی. ورپسې د کندهار امنیه قومندانۍ د منطقوي امریت امیر مولوي صدیق الله سعید خوښي وښودل چې الحمدلله زموږ هیوادوال اوس ښه په ارامه خپل ژوند کوي. په خبره چې ولس باید د نظام سره همکاري وکړي ترڅو لا هم امنیت ښه شي. همداراز نوموړي زیاته کړه چې د کندهار امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره پلان لري ترڅو د پاسپورت صحوي پروسه راپیل کړي. د ولس څخه غوښتنه وکړه چې یادې پروسې ته د معلوماتو په ورکولو او عملي کولو کې ورسره همکار پاتې شي. په وروستیو کې راغلو مسؤلینو د ولس ستونزې او غوښتنې واورېدې او هغوی ته یې د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړ. وروسته غونډه د دعا په ویلو سره پای ته ورسېده.